سارو ستا شاته پسه چیش کوي چیش کول کله رقم کله کورت غواړې که کڼ سارو کن خاله کورت یا دغه ستا کڼ کورت ستا که کورت نور ورته کڼ ستا ورس نسته دا کور کې هم نسته اوس به څه پکو چللی کومه دي دا دی کدی چللی دی شای چیش دي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم کورت غواړې که کڼ سارو کورت خورې که کڼ کن کڼ خورې راځه 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 را منډې که منډې که منډې که منډې که منډې که منډې که منډې دا روښانه ته وه دا به نن څنګه چې ورزش به اوسې کوله شامه دی بیرانه بیده سی وطاق سړی له وکیا زلی نن یې زلی لکه چې ژوند نن یې زلی لکه دا ستا د کیمرې چکر چې دا درا دی د خو نه سړی ته نفس وکړي نو ورزش دی ورزش به اوسې راځه او سارو ورزش کوې ها اینه سارو لا وایي زه ورزش کوم او جوړ په خیر سړی مشي څنګه چی روان یې ماشاءالله څومره غټ سوی دی خدای دې صحت ورکړي چیرې ځې دوکان له ځې ورسه 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 نور ښه یې ها په وژه خو مې وټک سارو ها سارو ای چوکلو ای چوکو ها سارو ماماو ای چوک واچې دا سارو ماماو ماما نه ولو چوکلو اکلا جوړولو ښه دی وای د سارو ماماو رښتیا دا ماما نه ولو دا بابا ناشتولو کار کوي ښه شاباش ماشاءالله سارو دې اوس روان سو په سلا دې روغ صحت ورکړي شاباش دې ته هم ورکړي هغه ته دې یو ورکړي ډېر ورکه سارو ته دې بیخي بخیله دا ولې دی بخیله ده دا ولې ډېر ورکړي شاباش لمون ورته وینیسي لمونه ورته وایه نو ورته لمون راته وینیسي شاباش شاباش هغه فرقي ته دې یو ورکړي ده ته لا ورکړه خو دی ولاړ دی لمونه ونه هغه هم د سوغاړې کوچ ماما خدا دې روان او اجي چیرې سلام و موږ تاله در روان ول څنګه ښه صاحب جوړ بخیر وعلیکم السلام مننه کور ودا چی روانه زم د دکانو ښه موږ تاله در روان ول ګپله درکلل نو حالت نورم ډیر نو تاسو سره مې 6 ساعت تیرې دی هغه ورځ د شکی سره ته وکړه د جان چیر والته کور او چې صاحب د پټو ذکر وکي مال ولا کلرم د پټو قسم نه کوم پرتو بیا په حکم دی وزما پټو ته بیا ز سبا د لراو موچه ته مې ګوټنه وراچولې د الک پرون ماجګر والم ولنه مې د ګنډلې سبا ماجګر اسو سالم چیش دی اجي مانو جوړ ګلاک با سبا بیا د لرازو راځه سارو راځه جړګول اکا به سبا ان شاء الله موږ د پټو د لراوړم کور ودان زو وس اغازګي خره معلوم دی ورته وای چې جړګول اکا راستولی کورت پر اخرس کی بیا پر اخرس او سارو کما کا جړګول چل پاپړ ورکه شاباش پاپړ درکې ځوان خیرات کړی لمونه ونیسه من ونیس چا علي لمن ونیس زله لمن سم دا سی سلام ابل لاس باندې مینه سنو دوار لاس باندې شاباش واه ای لمون واه لمونم وزب سه وز دیتا لمن ونیس علي وینه سه پاپړ درکې نه وړ اداګه په لاس سارو خیرات کړی دي نن دی دغه شاباش ای دارو خان تیم ورکه ای تیم ورکه ما خړې ما نور بارک. په مخاوت ورک یا راځه
دا دې سوکه سوکه روان یو سارو خپله نه ده ستړې سوې سارو ته ستړې سوې ها و ستړې سوې او داروخانه ته ستړې سوې خود ما د سارو غړي ور واچوي نو اوس زه ورته د میب څه دی میب مستانه هغه کرورځو هغه رابولو بیا په مسجد کې لمونځ کړو د هغه بعد زه کوچان له کورت دا زیا خو الله تعالی تک مالو زو هغه صاحب څه کوي جوړ په خیر جوړ په خیر ستړی مسې څنګه شه جوړ په خیر څه کوي ایو بو والا میرا بوللی دی وره مدل دی او جوړ په خیر لای درا ولا په ځل ما څنګه بیدار آیا جته دي سویل اجه ته ویل ما د په کاربار کې سره وګیدل الله شای جوړ مال به د منځ کې د مستو د شلمبو د شودت کوان خلاص ک ډیر سمزدره کې نو دا مشوره خو د تاور د شکر دی مالدار دی خو بیا الله کربه با خرچیش چا ویل ګردنیا وای خلک په پینټو سره کې دی ما خو خپل منځ وکي دلې داسګي څومره خوندور ځای دی په دا باندې چې سارو امرا سره ولو نو سړی حالت بیا ډسټرب کوي داروخان د دا اوس نه دی راغلی نیمه ګنټه اوس ولا دا برما دا د کشل سوی ده دا خواته وبور کې دا زما په خیال چې نوې مینه باندې کار شروع دی راځه سارو راځه چوټ دې په پښو کنه چوټ په پښو هله کرت غواړې که کڼ کن ها کن ولې کرت پښو انو وزو هغه کوچانو خواته زو دې ته به کڼ غواړې که کرت کن کڼ بور واه صحیح دی دا نلکه دا را روانه ده نورې شي ها شي راس ها راځي څنګه سو تال منځ وکي ډېر ټیم دې پر واکسي نو داس کې دغه کینو شه او هغه صاحب څنګه څه کوي کار مې شروع کړی دی څنګه دا میانو برما دا دی ویلې د سره الوکه کومه برما کامیابه ده کومه ناکامه ده باړي کامیابه نور شي دلې کار کې او په دلې ځش کې دار شه هغه خپل پټرول نه دی ختم او وای بس د دې وطن د کاربارونه بیا ډیر سره ګډ وډ سول د مخه پټرول پان وسه ختم راځه زو هغه کوچانو کورونه هغه د لاندې پراته دي نو هغه له زو د سارو لپاره کور ته خلک غوړي ها غوړي راځه کورت ککړ ما وړي کولپس چش دې خریدي کوم دې اغدي خري ودالي دي چش دې خريدي دې وخليدي تلالي دي را تلالي دي چش دې دا دا كتي تلالي دي کوم دې دا دي كتي تلالي دي شای چش دې دا كتي تلالي دي ها دا كتي تلالي دي تړلې دې او کوم دې ستړلې دې پاپړ ورواچو یو پاپړ ور دې ورته سیټه نه سي مورس نه خو د پاپړ دې کچش دې راځه پسوله برا سوله ai ce شولو ولا فن كرت ستا مور یې کڼ دی وګوره مور جان ورسه داستی کور دی ته ورښکاره حالاته پاپړ ورک ستا خور د کوچني خور دی ده وره پاپړ وخوره هغه پاپړ وخوره ښه ډېر ورکه له ورته ورته لمن وینیس مني ورته ورته لمن وینیس خالا خوارکي وایي زموږ ژوند ډېر ستړی دی مالې بس خدای دې درته اسانه کړي دا د دوی کوډۍ ده چش دی کوچني پسه نه دي که غټ دی دا منې په 600 دی که څو یو من ښه دا پچي
مال خلک خو په من نه کوي پارسل پښه پارسل په 600 روپۍ ټیکس ته وای موږ د لرازو خو د کڼ پسې راوتلی خاله راځي کاندې پورا کولی د ورته خدای دې سر صفای هیڅ چا سره نشته چې سارو غي دای رواني خلاکای څوک څوک چې دی غي دای رواني څوک آشه راځه ودرې دغه پوډۍ والا سره خو نه ولې پروت و دغه نه ول اوس دا بلې پوډۍ والا سره ورسه دا کور والا له ورسه ورته پروت ستا که پروت نه ول ورته کڼ ستا ورسه هله تر واس راځه دواړه ورسه راځه ګاډۍ دې به څه ښه دی خاله کورت یا دغه ستا کڼ نسته نسته دا کور کې هم نسته اوس به څه پکو سارو ستا قسمت هم کار نه کوي پسونه به در ښکاره کړو دا سوله ورسته څومره شایسته پسونه دي او ماشاءالله دا په خال دي لړلې دي کومه داسې لړلې دي ته واخله یو پسه په غوځي کې واخله واخله یو دا غاښ راچوکي څه شه غاښ درجه کوي اجي څنګه یې شکر دی اجي کورت ستا کڼ ستا چیش ستا سړی مسی خرڅلاو د نسته در سره کورت یا کڼ یو شی نسته نه به نه به کڼ وي نه به ته پوښتنه وکړه کور ته نه دې کلي ته ورکړه کورت شته ورسه سارو پوښتنه ځې وکړه نسته کڼ هم نسته کڼ نسته کڼ آیا خلو خاله کڼ هم نسته نسته ستړی مه سې روغبړ وکړه حاجي دا ډېره کمزورې ده ډاکټر له به دې بیوله نو نور ورکړه ښه ډېر ورکړه یا څه خیال یې ساته حاجي خوراکي کمزورې ده راځه دلې خو پسونه ماشاءالله ډېر ولاړ دي پسونه به در ښکاره کړم راځه سارو پسونه به وګورو حاجي ماشاءالله ډېر ښه پسونه دې هم ساتلي دي دا کم نسل دی ګرده شنواری دی دا ماشاءالله ډېر تیار پسه دی دا کم یو دی دا اوس برال به ده که څه کیسه ده سارو لاس واوړه ښه دا مژ دی راځه راځه ماش ویله ده نه دی هېڅ نه دی په دغه کې دغه حاجي چې دی دلې منځکي له راغلی دی زموږ کلي له او دلې پروت دی دا پسونه دی خرڅوي نو کار چا اخسلو و د ده سره دی ستا نوم چیش دی حاجي تورګل دا هغه هم خرڅوي او ښه آیا دا غټ پسونه خرڅوي خاجي ټیکس حاجي دا ماشاءالله ډېر تیار هم دی دا به څو ریټ یې څو دی ستا په اندازه په څو به ده د هغې د ماته دې راکوې په څو به نو دا به بس ورکړم په 850 باندې ښه د 500 وینسي 850 پورې ښه دا ماشاءالله ډېر وزني هم دی ډېر غټ پسه دی ماشاءالله دا تاسو ورته وګورئ سارو راسه دا د څو عمر دی حاجي بس دا نو اوس دا وبله دا خو اوس پر شعر دي کار شي ښه دا اوس پر شعر دي سنت نه ښه ماشاءالله راس یو دا دی دغه دی
ماشاءالله دایم شنواری دی سارو ستا شاته پسه چیش کوي چیش کول کله رنگ کله کالیه ته خون کوله دا بت راړي شه راجا هغه نانی د پاپړ ورکه لې ولاړی ډوډۍ اجي راکې د دې ډوډۍ وګوري څنګه د لمر ماده پټیږي شه بس دا کی پیدا سو دا واخله سارو دا ټکی ده اجي کور ودان تکلیف ما په تکلیف دا به د زما خوند ته ورکه واره یا ولې چې وای دا دې ته ورکه ورته دا بجین کی وای ولې چې واره ته ور لاړو خدای حافظ راځه سارو پاپړ دی ور پنا نه ته شاب بس راځه راځه امنډي دا کورتو د کڼ کار خو نه سوه خو د دې د ټیکي کار وسوله دا ټیکي تاسو وینئ دا مې ډېر مخکې خوړلی و تا خوړلی ده سارو ورځ ښه راځه امنډې ټیکي مې ډېر مخکې خوړلی و هلته یوه چای مې راله پخ کړي دي داروخان هلته ناست دی او هلته ځو الوتکه م هله ځو ځان زر ورسوو ناوخته کېږي لمر په پټېدو باندې دی او دا ژوند د دې ژوند اوس ماپښتنه ځم وکړه باران ډېر ستړی ژوند دی منډې کاله بیگ چو شو کم بیگ شتا بیگ زما بیگ شه راشه شاباش سارو وای بیگ دې سک بیا خو نو ما داروخان ته ورکړي وای د ډرون بیگ دې سکي اوس ډرون الوزم سارو به مې دې سارو د مخه د ډرون څخه بیرېدله اوس نیش بیریږي که نه ته بیریږې اوس نه بیریږې اچابک ساله ټیکۍ مې دا د راوړه ټیکۍ یې موږ ته راکړه په خلکو خو ګران یې سره قسم نه یې شه هو نه کور یې وده کور یې وده دی به سیارزګۍ ولاړ شي بس کښېني اوس د داسې ویو در ښکاره کوم الوتکه الوزوم مازدیګری ټیم هم دی دومره خوند کېږي څه درته ووایم الوتکه الوزوم بیا به ګپه کوم ته وا چیږې چیرته بیریږې آیا څه آی خو نو ډرون کیمره ده نو ته ولې داسې بیریږې ته خو دا نو دا نخرې کوې دا خو وای څه خوري یا ورته ما نه خوري څه وایې پری و سارو زم بیریږي د ډرون کیمرې څخه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم و غوځي کې دا کوم ویلاګ اوس ختم کو دی تو ورته چینل سبسکرایب کی تو ورته د فضل افغان چینل سبسکرایب کی تا چینل سبسکرایب کی ورته و سبسکرایب کلاش چینل کی چینل کی شاباش زموږ کله څوک راغلی دی کوچان رښتیا چا ویل چرا بوشتن نه بس چینل سبسکرایب کی سارو دا درته وایي نو فول سپورټ راکړي چې نور خوندور ویلاګونه جوړ کړو بس راکړي اجازت خداحافظ بابوی آغا د لمونځ